په پاکستان کې میشت افغان ماشومان له زده کړو سره سره له هر قسمه سهولتونه بې برخې پاتې دي. که یخ وي که ګرمي وي ماشومان راوځي په بازارونو کوڅو کې ګرځي کاغذان ټولوي چې خرڅېږي هغه خرڅوي چې نه خرڅېږي کور ته یې وړي او بیا اور باندې بلوي. دا 5 ماشومان د کوټې په ښار کې راوتلي دي لڅې پښې په شنه یخ کې او په ژوند تېرولو کې د مور پلار او د کورونو مرسته کوي. راس واخ دا سلستا واخه ودر ورز دالته ودر نه زه مراد دا استا او دا استا دا ازما سوي زي راس غونی د چا دا غونی خو دا ما خزي دين شابش درځي شیخان د کوم ځای راغلی یاست؟ شیخانو څه راغلی یاست؟ چیش ټولوئ؟ کاغذان ټولوئ؟ ته چا والې؟ چا والې؟ هلک ته چا والې ته؟ ولې وال دوی د ورځې دا کاغذان څه پکوئ؟ سوځي یاستې؟ خرڅوي یاستې نه؟ نه خرڅېږي کاغذان نه خرڅېږي بوتلان خرڅېږي په څو ورکوي بوتلان؟ پاویار روپۍ کیلو؟ څو کیلو ټولوئ د ورځې؟ 3 کیلو هم ټولوئ نو 2.5 روپۍ ګټي او چیش په 210 هغه بیا چاته ورکوي هغه پیسې؟ خپل مور ته هغه بیا چیش پکوي؟ شان پخې چیش پخې؟ اختر ته کالي اخلي. د کوم ځای یاست کوم وطن یاست؟ وردګ د لې په کوټه کې پراته یاست؟ افغانستان یاست؟ نه د افغانستان خو راغلي یاست د افغانستان یاست؟ څه وخت راغلي یاست؟ د افغانستان نه لاغلي وختي راغلي یاست؟ یا کورونه مو دلته وو. کورونه مو دلته دي؟ اوس کاغذان ټولوئ او کاغذان ټولوئ ورسې ټولې کوي نو دننه ولاړ ورسې شرنان کوو ټولې ورسې پیسې به ورکړم د تقسیم دي وایه درځئ نه دي چلیږي که نه چلېدی سبا یې راوړي در بدلوم. واخې ګونی واخې د چا ده دا ګونی؟ پیسې جیب کې واچو ځي